به هم ژغ کوي هم به دې ګریبان ته لاس اچي هم یې قسم په خدای داسې در سره معلومه کړي چې ته خپل آریان پاتې سې چې دا څه اوس په لوڅو کې دا خبره در دې ځای رسېدلې ده ما ته ویل شوي دي په تېره اسمبلۍ کې نوم یې نه اخم ذمهواره صوبایي وزیر و ول چې کله د نوشکي واقعه وسوله چې کله جنرال باجوه چیف اف آرمي سټاف راغلی په کیله کې موږ سره ناست و یو میجر دلته راغلی ول موږ ته وویل سو چې د دې ورور هم سروینګ میجر و دا ټیم ولاړی د بلوڅ مزاحمتکارو په غره کې ناست دی ته دا کام که بلوڅ دی که پښتون دی باور دی خلک ذمهواره خلک د دې کام سره د ظلم او جبر په نتیجه کې دې نتیجې ته رسې چې ستا توپک وغورځوي د کام توپک واخلي ستا په خوا یې مخ وکړي دا ته ولې کوې او دا خبره سپینه کوو د دوکۍ په دې واقعه کې داسې کسان هم په مرګ رسېدلي دي چې ګوتې دوی ته رسېدلي دي په دې واقعاتو کې ولې د دې غور نه کوې ته مو وژنه زه دې مچلۍ د هغه دغه راټولوم ستا د ګولۍ مچلۍ زه راټولوم زه په هغه باندې امن لیکم زه په هغه باندې خپلې غوښتنې لیکم بیا هم ته پر دې غور نه کوې زه غږ کوم ته پر پلاني تنظیم پابندي پی ټي ایم داسې دی بلوچ یکجهتي کمیټۍ داسې ده منظور پښتنو ته نشي تللی مهرنګ بلوچ ته نشي تللی دا پلان دی دا د پلاني ځای سپانسر کېږي چې په ګنډافور کې دا ایمان شته د هغه ځای په هغه حکومت کې دا ایمان شته په ګورنر کې شته در جرګې ځي ناسته ورسره کوي پر امن ماحول ورکوي نو تاسو خو هم کښېنئ پر دې خبره وکړي پر دې مجلس وکړي چې وروره دا بلوڅ یکجهتي کمیټۍ په دې صوبه کې تر کم دیواله خلک لګول غواړي ګرانو وطنوالو څلور پنځه بنیادي خبرې دي چې په دې صوبه کې یا په دې ملک کې هره دویمه ورځ یا د اسمبلۍ مخ ته یا د ډي سي د دفتر و مخ ته یا زموږ د جاسوسي ادارو د دفترونو و مخ ته یا په چوکونو یا په ګراونډونو کې چې زموږ احتجاجونه کیږي دا تړلې د څو خبرو سره دي اوله خبره ګرانو وطنوالو موږ چې د چمن خبره کوو د چمن د پرلت د غوښتنو خبره کوو ریاست ته وایو یا په هر شکل په هر نامه په هر طرز ناست حکومت دی حکومت ته وایو چې زموږ دا غوښتنه زموږ د ولس دا غوښتنه دا د قانونه وتلې د آیینه وتلې د ظلم او د جبر پر بنیاد نه ده غیر آییني نه ده غیر قانوني نه ده یو تک پر یو لاره چې زما د سوونو کلونو روان دی چې کله دا خاوره ستا په لاس کې نه وه بلې مالک و هم زه پر تلم و راتلم چې د کمې ورځې سې ته مالک سولې هم زه پر ځم و راځم او دا د ما سره ستا د ملکیت مخکې د هغه مالک په اګریمنټ د هر سره سوي دي نو نن ته کم و بیش اویا پنځه اویا کاله بعد د یو کام پر معیشت راغورځې د یو کام پر ورورولي راغورځې پر افغانیت یې راغورځې پر پښتونولي یې راغورځې او ځان ته قانون ځان ته آیین ځان ته رواداري دا هر څه برابر ګڼې زما نه رشتې ته ګورې زما نه کاروبار ته ګورې زما نه خپلوي ته ګورې نه زما ورورولي ته ګورې خو دا خبره درته کوو په ډېر پر امنه طریقه تر نن ورځې پورې د پرلتوالو مشرتابه زموږ اولسونو زموږ ملتپاله ګوندونو زموږ لغړي اتحاد زموږ د تاجر ورونو مشرانو د دواړو خواو واکدارانو سره ډېر په پرامنه طریقه په ډېر صبر په ډېر زغم باندې ناستې کړې دي مذاکرات یې کړي دي ګرانو وطنوالو د سوشل میډیا د لارې به 2 ورځې مخکې زموږ هغه ویناوې تاسو اورېدلي چې په کم قانوني طریقه آییني طریقه د ولس د تګ او د راتګ د لارې د ایله کولو د ورورولۍ او د افغانیت د رشتو د بحالولو دپاره کم څه کېدلی شي دا موږ ورسره کړي دي پښتانه وایي چې پر موږ څه وو موږ وکړل اوس وارستی دي نو مه کوئ دا کار مه ځنډوئ دا ولس نور مه تنګوئ دا نور دیوال ته مه دروئ چې دیوال ته دې ودروئ نو دا کم څه چې په دې وطن کې نن ته احساسې قسم په خدای چې 15 ورځې بعد بیا پر دې ارمان وکړې چې دا مو باید 15 ورځې مخکې کړی وای
دې ولس ته لاره ورکړه دا رښتې بهاله کړه دا غم و ښادۍ بهاله کړه دا زموږ حق دی دا زموږ برحقه افغاني پښتني مسلماني حق دی چې په دې لاره کې موږ ته لاره راکړه که لاره ور نه کړې نو کم څه چې دا ټیم ته وینې تر دې به بد وینې دویمه خبره زموږ د دوکۍ ده زموږ د هرنایي ده زموږ د شارګې ده زموږ د هغه معدنیاتو ده چې زما قام یې مالک دی زما وطن یې مالک دی د 5 ورځو څخه نه دی د کلونو څخه دی د صدیو څخه دی د زرونو کلونو څخه دی ته زما پر قام زما د قام پر وسایلو قابل سوی الاټمنټونه دي د بل جهان خلک راځي د نورو وطنو خلک راځي دوکۍ یې پر نامه کړې ده سمالنګ یې پر نامه کړی دی بوره یې پر نامه کړی دی هغه غر هلاټ که هغه غر هلاټ که مالک ناست دی د پلار او د نیکه جایداد دی چې کله مالک په دې کې د مزدوري پیدا کړي جنگ شروع سي دماکي شروع سي د لیز مزدورکار خلک په ګوته سي نن خو موږ پوښتنه کوو نن خو موږ دا سوال کوو چې دا کار انتها پسند دهشتګرد وای ما نه دی کړی بلوڅ مزاحمتکار وای ما نه دی کړی په افغانستان کې داسې حالات نشته چې پرون به یو پیښه کېده تاول هندوستان یې کوي رایه کوي موساد یې کوي نن خو نه موساد ته ګوته زغول کېدلی سي نه رات ته ګوته زغول کېدلی سي نه په افغانستان کې داسې KGB سته داسې انډیا سته داسې نورې ادارې سته او چې دلته ستا سره په جنګ اخته دي د درواغو جنګ دی که د رښتیا جنګ دی هغه وایي دا کار ما نه دی کړی نو دا چا کړی دا زما 21 کسان 23 مزدورکاره خلک دا پر چی په شهادت ورسېده بجای د دې چې د یو ذمه دار ریاست په حیثیت باندې ته د ماینز مالکانو سره د وطن د مالکانو سره پر دې درد ژړا وکړې ناسته وکړې مرهم ورباندې ورواچې پر دې زخم باندې ته پرون جرګه وکړه په کوټه کې ټول مذاکرات پر دې وایي سوی دي د ما سره اګریمنټ پروت دی برای ما اخیستن د یو لیز مالک ما ته هغه اګریمنټ راکړي ټول مذاکرات پر دې وسو چې یا پر ټن باندې 210 روپۍ لږ دي 500 نورې پر واچو هغه ما ته ګپه کوله ول سالانه د دې پارونۍ معاهدې بعد 40 کروړ روپۍ چې دی د ده په آمدن کې نوره اضافه وسوه دا چې صوبایي حکومت د هر څه څخه بالاتره په عربونو تا ته ایږدي په دې ته ما ته سکیورټي نه راکوې دا چې ستا خپله تنخوا ده ستا عیني قانوني ذمه داري ده په دې ته ما ته سکیورټي نه راکوې د ما څخه په بدتخورۍ په عربونو درلاسه کوې په دې ما ته سکیورټي نه راکوې او چې زه په شهادت ورسېږم د ما سره مذاکرات زما پر زخم باندې مرهم اچولو باندې نه کوې پر دې کوې وصل رازیاتې که بیا تحفظ درکوم بیا ستا ژوند ته امن ورکوم او دا کار بیا بل پکې کوې موږ د دوکۍ د هرنایي د شهرګي ولسونو ته وایو چې وطنوالو دا د ګټې خبرې نه دي چې دی وایي زه تا ته توپک درکومه 40 کسه به زما په توپک باندې ستا حفاظت کوي پرایویټ ملیشیاوې جوړوي سهار به په دوکۍ کې د دوکۍ ولسونه سره اخته وي د هرنایي ولسونه به سره اخته وي او دا خبره سپینه کوو د دوکۍ په دې واقعه کې داسې کسان هم په مرګ رسېدلي دي چې ګوتې دوی ته رسېدلي دي په دې واقعاتو کې ولې د دې غور نه کوې په هرنایي کې خلک په سپینه ورځ وایي چې موږ یې پېژنو چې دا ګوټ بیا یې د 24 ګنټې په کیله وځي نه وځي داسې په دې وطن کې هر څه خلکو ته معلوم دي نو موږ پوښتنه کوو نن په بنو کې د بنو په ولسي پاڅون کې 4 د ملیشیا کسان رالو په وردۍ کې رالو پر قرآن یې لاس کېښاوی چې د دې نوکري زموږ نوره بېزاري ده توبهګاري ده په بلوڅو کې دا خبره در دې ځای رسېدلې ده ما ته ویل سوي دي په تېره اسمبلۍ کې نوم یې نه اخم ذمهواره صوبایي وزیر و ول چې کله د نوشکي واقعه وسوله چې کله جنرال باجوچي په پارمیسټاپ رالی په کیله کې موږ سره ناست و
یو میجر دلته راغلی ول موږ ته وویل سو چې د دې ورور هم سروینګ میجر و دا ټیم لاړی د بلوچ مزاحمتکارو په غره کې ناست دی ته دا کام که بلوچ دی که پښتون دی باوردی خلک ذمه واره خلک د دې کام سره د ظلم او جبر په نتیجه کې دې نتیجې ته رسې چې ستا توپک وغورځوي د کام توپک واخلي ستا په خوا یې مخ وکړي دا ته ولې کوې پر څه شک کوې داسې ته راواخله ستا ټول ژوب ډیویژن ټول پښتون بیلټ په مذهبي انتها پسندي کې د بدامنۍ شکار دی چې افغانستان ستا پر طبیعت جوړ سو ستا د طبیعت خلک راغله ته ورباندې خوشحاله وې فیض د فتح کپان په لاس کې ګرځول بل جرنل یو څه ویل بل جرنل بل څه ویل افغانستان ټول ستاسو ستا په پښو کې خپله جنډه وغورځوله ستا په پښو کې خپل ملي سرود وغورځوئ ستا دپاره یې هر څه قربان کړه نو موږ نن پوښتنه کوو چې دا خلک د مځکې زېږي که د اسمانه راځي چې په افغانستان کې توا چترۍ نسته ستا د طبیعت خلک دي نو په دې وطن کې د دې خلکو دښمني د پښتون افغان وطن خاورې سره ولې ده زما د یونیورسټۍ سره ولې ده زما د طالب العلم سره ولې ده زما د پوله سره ولې ده نو موږ پوښتنه کوو دا هر څه چې دي دا موږ ته مصنوعي ښکاري دا موږ ته مصنوعي ښکاري ته غواړې دا لکه زما پر کویله چې دې قبضه ده زما پر معدنیاتو چې دې قبضه ده ته وایې چې ټیکې دې هم ګرځي NLC و WHO ده که FWO ده دې ته ورکول کېږي بداکار هم شته لیبر هم شته ټرک هم شته خلک دې نو ناست اوسي خلک خو نو د لوږې په دې بنیاد ځان نه وژني چې په چمن کې به پر دوه قدمه خلک روزګار ویني او ترلاسه کولی به نشي ته دی به بیا هم زما ګریبان ته لاس نه اچي په دوکۍ کې به په هرنایي کې به په شارګه کې به په خوست کې به په لوڼي کې به د مځکې پر سر تور سپین زر پراته وي ته خلک د لوږې مړه شي ټول ژوب ډیویژن پښتون ملت دی په دې بنیاد انتها پسندي او دهشتګردۍ سره مخامخ خلک به غږ نه کوي خلک به هم غږ کوي هم به د ګریبان ته لاس اچي هم یې قسم په خدای داسې در سره معلومه کړي چې ته خپل آریان پاتې شي چې دا څه وسو او که جرګه کوم ناسته کوم ملت یو ځای کوم ته وایه ناسته به هم نه کوې ته مو وژنې زه دې مچلۍ د هغه دغه راټولوم ستا د ګولۍ مچلۍ زه راټولوم زه په هغه باندې امن لیکم زه په هغه باندې خپلې غوښتنې لیکم بیا هم ته پر دې غور نه کوې او چې زه غږ کوم ته وا پر فلاني تنظیم پابندي PTM داسې دی بلوچ یکجهتي کمیټۍ داسې ده منظور پښتنو ته نشي تللی مهرنګ بلوچ ته نشي تللی دا پلانه دي دا د فلاني ځایه سپانسر کېږي نو دا الزامونه خو ته د اویا کالو څخه لګې نو تا یو ثابته کړه تا یو په نتیجه ورساوي او بیا که څوک غږ کوي ته وا فورت شیډول دی زموږ د پولیس ورونه به ماته جګ کوي نور باچا ته به اوس پر کومه لار ځې دا اګر ستا تاڼې ته تللی په دې خو زه فخر کوم نور باچا فخر کوي زبیر شاه فخر کوي ملک مجید فخر کوي چې د کام په سر په تاڼه کې نه تر ګوره ورسېږي دا ګور خو موږ په خوښي غوښتی دی دا ګور خو موږ د دې ګوره خو موږ نه ځغستلی دي د دې جیله موږ نه ځغستلی دي نه موږ زموږ اکابرینو ځغستلی دي او حکومت ته وایو چې په ګنډافور کې دا ایمان شته د هغه ځای په هغه حکومت کې دا ایمان شته په ګورنر کې شته در جرګې ځي ناسته ورسره کوي پر امن ماحول ورکوي نو تاسو خو هم کښېنئ پر دې خبره وکړئ پر دې مجلس وکړئ چې وروره دا بلوچ یکجهتي کمیټۍ په دې صوبه کې تر کم دیواله خلک لګول غواړي دا څه کوي په 100 هغه د ټایمز په هغه لیست کې مارنګ راځي چې دا یو مؤثر اواز ډیکلیره کېږي ته د امریکې نشې تللی ته سمیدین ته وایه چې ته د یورپ نشې تللی پر امنه د انساني حقوقو د ادارو ناسو جرګو ته نشې تللی ته د منظور شناختي کارت بلاکوې پاسپورټ ځینې اخلې نو موږ د تا پوښتنه کوو د دې حکومت پوښتنه کوو چې تاسو ورسره کښېنئ ته خو د دې وطن خلک یاست
دا وطن چې دا څوک راغلي دي باداري پر کوي دا به نن وي سبا به نه وي ته خو د ډېره بکټي یې ته خو د څو بدفور یې زه د چمن یم بل د بوري دی بل د خوستار دی دا ژوند خو زموږ ټل دی سره تاسو ورسره کښېنئ یو سړی دی په دې صوبه کې یو ورځ دا جرأت وکړي چې پر داسې وزارت اعلی پر داسې حکمراني چې زما کام په درد اخته یي زما وطن په تکلیف اخته یي او ته زما خبره نه اورې زه لعنت پر وایم در غورې ځم بیا ته ګوره چې دی ستا خبره مني که نه مني و چې تاسو خلکو د خلکو په بوټو کې سرونه ایښي دي دا حکومت او د اقتدار په لالچ کې در هره ځای ځئ نو کام خو به مې خوار وي کام خو به مې تباه وي د دې کامي تباهي او بربادي څخه د رایستلو دپاره د کام په حیثیت سره ناست او جرګه کول غواړي دا کام مخ په وړاندې بیول غواړي بیا ستاسو د اتفاق ته ستاسو د لاریون ته ستاسو د په ګڼ شمېر راتګ یو ملګري ته د زړه له تله سلام پېښوم په کومه یکجهتي سیمه کې شاد اوسئ آباد اوسئ د خدای په امان